علیکم د وچبلګې مشاعرې مینوالو خدای دې وکړي چې تاسې جوړ روغ او خوش خوشحاله باست د خیره سره دا دې د لرې لرې ځای څخه د خیره ښه ستړي او ښه ځوانان او سپین ږیري راغلي دي ښه شعرونه به تاسو ته وایي په دغه اول سر کې د خیر سره و مشتر هغه ته بلنه ورکوم هی ته اوس به راشي د خیره تاسو ته به یو ډېر ښه شعر ووایي چکچکې ورته وکړي اوس انرژي سوې د شلومبو یخه کاسه ورکه سوه اوس انرژي سوې د شلومبو یخه کاسه ورکه سوه ودرېږئ ما نه دي پوره کړي سرتور سرونه دي خولۍ ولنګوټه ورکه سوه ښه مجلسونه وه اوس ناست وه فلمونه راټول ښه مجلسونه وه اوس ناست وه فلمونه راټول په صندلي کې ښه نکلونه وه کیسه ورکه سوه یا چې د خیر د عدي باندې پاره واري بیا ووایه بیا ووایه ښه مجلسونه وه اوس ناست وه فلمونه راټول په صندلي کې ښه نکلونه وه کیسه ورکه سوه او ښه طبیبانو اوس خو زغلو تر ډاکټره پورې ودرېږه شعر وایه ته ډاکټر څه کوې ښه طبیبانو اوس خو زغلو تر ډاکټره پورې اوس هم ګولۍ و شربتان دي اړیړه ورکه سوه او پخوا مو چڼې وې اوس تل وینم نازک چمپلان پخوا مو چڼې وې اوس وینم تر نازک چمپلان سمرسیبل راغی ښه توره سولاغه ورکه سوه چکچکې ورته وکړي چکچکې ورته وکړي درشاد غزلباري وایم اوس راغله دا برقي سازونه غزلباري وایم اوس راغله دا برقي سازونه زموږ په ودو کې تالیدره بوشه دریا ورکه چکچکې ورته کړئ هغه ګرانو لیدونکو د خیر دا دی اوس مو ډېر ښه شعر ولیدي د خیر او تاسې واورېدي د خیر ډېر ښه خوند یې وکړئ اوس به د خیر سره چې موږ د دالیې څخه یو ډېر ستړی شاعر راغوښتی دی د خیره اوس به یې تاسې دپاره یو ډېر ښه شعر ووایي درسته کې تشریف راوړي ډېر ښه د موږ اجازې دي وایي غوښې سولې ګرانې غوښې سولې ګرانې زه لوبیا رانیسم غوښې سولې ګرانې زه لوبیا رانیسم چاریاک رومیان نن په اتیا اوه ګران سوي یو چا ویل بوټي سول ارزانه یو چا ویل بوټي سول ارزانه یو څو ډانګیان به په ځغستاره که دغه یو بخښه دي که دغه یو وار سول اوړه ارزانه که دغه یو وار سول اوړه ارزانه نو ته خبرې ته زه به څه وکړم دا شل ګونې به خامخا رانیسم چې اوړه نه کار خراب کړي ته ته وایې چې زه یې پلار رانیسم تا سال جوړ کړي فیس د ډاکټر خو یاره 200 شو فیس د ډاکټر خو یاره 200 شو څنګه به د ټوخي دوا رانیسم یا مې وای وای خاورې سې وای خاورې سې غوړي سوه بیا خلاص غوړي خلاص په کور کې غوړي خلاص وای خاورې سوې په دغه ځای کې داسې دی چې د غوړو غږ واورمه وای خاورې سې غوړي سوله بیا خلاص په زلباري به یې سبا رانیسم ټول ودان د خیر سره مننه د خیره چکچکې ورته وکړي او ډېر ښه شاعر و ډېر ښه شاعر سره بلنه ورکوو د خیره سره او دریستو د خیره چې د موږ تاسې یو تکړه شاعر بابا شاعر ځوان شاعر د خیره سپین ږیري شاعر او ډېر خوندور شاعر د خیره سره د باغې پوله راغلی ده اوس به موږ تاسې ته یو ښه شعر ووایي راځئ چکچکې ورته وکړي بسم الله الرحمن الرحیم زړګوله کا غوږ دي و د خیره تا د سترګو بلا واخلم خپل شعر دې وایه 14 منه پټاټې غواړم چکچکې 14 منه پټاټې غواړم 15 منه ورجې غواړم 15 منه ورجې د خیره سره هغه هم اوله سیاله اوله سیاله دویمه مننه خوښه
یو پاو شنه چای غواړم یو پاو شنه چای بالکل او یو پاو شنه چای غواړم هغه هم نانیانې غواړم نانیانې چای راڅه غوښتي او 3 منه مالګه غواړم 3 منه مالګه 3 منه مالګه او څونه یو پاو تور مرچ غواړم تور مرچ 2 سیاره کورکمان غواړم که ته ماته دا ووایه د خیر سره په دغه شعر کې ته دا لیټۍ خو به نه جوړوې چې کورکمن دي او ټول ښه درشا د زوی واده نه دی وروره د زوی واده نه دی خو دا شیان یې راته غوښتي دي موږ ته واده ته راغوښتې او که مشاعرې ولې دا خیریه مستانه ده تاسو ول شیان ورکوي تاسو ول خیریه مستانه شیان ولې دا زیات شیان ته زه ضرورت لرم خو داسې به مې راته وایي چې مشاعره ده زما څه کتابچه مې یېرسول کور ته شعرونه ګرده په هغه کې وه خدای دې وکړي چې دا شعرونه دې تاسې خوښ سوي داسې شعر مه راته وایاست د خیره سره لکه دې موږ هغه ستړي بابا چې راته وایي د کور داسې راوړی وو اوس به د خیره سره تاسو ته و دغه د رستو به د خیره سره غوبلیار راغواړو چکچکې ورته وکړي چې ورته ویې کړي د خیر سره نو دا یو شعر دی درته وبیا وایم ستا په اجازه زر سره راته وایه نه پرېږدم دغه عادت لرمه د نسوارو سره مینه محبت چکچکې ورته وکړي دا خونه ژر و ماته تیاره چې په هوا سم چې واچوم خولې ته نسوار په هغه ساعته چکچکې ورته وکړي او بېدېږئ مه نسوار مې ته ژر راکړه اوس به ځامه کړم در ماته تا ته نه وایم نسوار مې ته ژر راکړه اوس به ځامه کړم در ماته مین پر دې نشه یم ته دې پرېږده نصیحته بس ما پرېږده د شعر راته وایه د خیر که زما یاري کوې نو ژر در واخله نسوار وکړه که زما یاري کوې نو ژر در واخله نسوار وکړه نسوار چې نه کوې نو در کوم تا ته لغته نه لغتې مه ورځه درته ګوره I love you نسوارو ته وایم په هر وخت I love you نسوارو ته وایم په هر وخت په زل باري اخو تو څه مه کوه نفرته ډېر ښه تاسو اجازه وای آیا هو بډې دور شي د خیر سره پانیتو پیلادو مرتاحو تیر یشکی شي د خیر سره چاکیتو میلادو وس به د خیر سره تاسو دغه شاعر راغواړم کم کنای شاعر به درته راغواړم ډېر ښه منونی شاعر به درته غواړم د خیر تاسو به ښه شعر وایي مستر هاي مستر هو دواړه به د خیر راځي اوس به درېسته تاسو به ښه شعر وایي یو نفر به د خیر راځي تخلص ته راځه د خیر چنچکې ورته وکړي ستاسو په اجازه ته خو چې کوچنی وې راڅه غوښتې دي جوشک زویه ته خو چې کوچنی وې راڅه غوښتې دي جوشک زویه اوس یې غټ سوی راڅه غواړې ته کرک زویه د خیره چکچکې ورته وکړي چکچکې شابوش آفرین زه دې مدرسې ته استوم ته وږې مو ته ځې زه دې مدرسې ته استوم ته وږې مو ته ځې نه راځې و کور ته پر بېدان کوې خوراک زویه ډېر ښه د خیره سره دغسې ته نانیز و شابوش د خیره سره زه درته ولاړ یم هر سهار چې کښېنه لمونځ وکړه زه درته ولاړ یم هر سهار چې کښېنه لمونځ وکړه ته بېرته راکش کړې ژر په سر باندې تل تک زویه ډېر ښه د خیره سره دغسې ستا ځوانان ستا د خیره پلار ورته لمونځ وکړه دی بېرته بېده سي د خیره زه درته وایم خواري کاږه ځان ته کور جوړ کړه زه درته وایم خواري کاږه ځان ته کور جوړ کړه ته لاس راته غورځوې تریخیې لکه مرچک زویه ډېر ښه چکچکې ورته وکړي آفرین د خیره سره کم کلي ته چکچکې وکړي د خیره سره نو ګرانو لیدونکو د خیره سره دا د تاسو شعرونه واورئ د خیره خدای دې وکړي چې تاسو خوند او پند ځینې اخیستی د خیره اوس به دې تاسو دپاره زه راغواړم یو دغه وړ شاعر برکتیل شاعر خاص لکه برکتیل دغه وړ کار کړي د خیره سره چمچکې ورته وکړي راځئ د خیره راځئ زما یو شعر د چینوانې دی زرنج زرنج وای پاینکو کې چې وګورم بازار ته پاینکو کې چې وګورم بازار ته را روان وي کتارونه د زرنج ډېر ښه چمچکې ورته وکړي وای د عیدګاه په دروازه کې بیا کباب کم د عیدګاه په دروازه کې بیا کباب کم که په لاس راغله ټیرونه د زرنج دا تور ټیرونه وای د ټکټر د چنګوټي ګمان پر وکم چې ووینم بارونه د زرنج ډېر بار ډېر زورور دي
وای په یوه سوک به دې کې 2 زامې در ماتې په یوه سوک به دې کې 2 زامې در ماتې دا وحشي حرکتونه د زرنج واه ډېر ښه د خیر سره ډېر ښه تاسو مننه یوازې د خیر یو چمچکه دې ما په خاطر وکړي زما په خاطر یې وکړي د خیر سره اوس به د خیر سره تاسو ته یو بل ځوان شاعر راغواړم چې نوم یې دی د خیر د خاشو کرک اوس به هغه تاسو ته راځي د خیر یو ښه شعر به درته وایي دلشاد راځه د خیر ټول کلمات کې شکر ډېره ژبوره ده ټول کلمات کې شکر ډېره ژبوره ده ګرانه پر میړه ده زموږ ناوې بختوره ده ډېر ښه ناوې بختوره ده دا چې د راغلي اوس جنګونه ښه ډېر سوي دي جړګوله دا چې د راغلي جنګونه اوس ښه ډېر سوي دي میلمانه زموږ څخه هر به دي تللي خامخا به ځي د خیر سره دا جنګونه کړي وایي 10 وارې پخلا ده او 20 وارې مروره ده او 20 وارې مروره ده ګرانه پر میړه ده زموږ ناوې بختوره ډېر ښه ناوې بختوره ده ډېر په نازېدلو خو د دې لمونځ تورکۍ زده نه دی ډېر په نازېدلو خو د دې لمونځ تورکۍ زده نه دی لاس یې هېڅ د دیګ د پخولو اموخته نه دی دا به نو تیاره ټکله راغواړي خوښ یې د یوازې خوراک دا د خپله سره ده ګرانه پر میړه ده زموږ کار د ستنې زده نه دی پیشن د فلمو کوي ډېر ښه د خیره سره اوس د خیره دا یوه په لاس د خیره ده غټ تلیفون د خیره چې دغه شي کې د خیره فلمونه ګوري د خیره کار یې د ستنې زده نه دی پیشن د فلمو کوي وګوره فضلي دا هېڅ د خواږه عزت نه لري خواږه یې وهلې دا په سر باندې زوروره ده خواږه د وهلې دا په سر باندې زوروره ده ګرانه پر میړه ده زموږ ناوې زوروره ده ډېر ښه د خیره سره زما د خیره سره چې موږ ته د دې خوا او د دې خوا او د لوړې د خوا او د ښځې د خوا ډېر میسجونه راغلي دي چې یو وارې د خیره بیا دغه درسته د خیره سره فضلي صاحب راوغواړه د خلکو ډېره غوښتنه ده چې دی به موږ ته د خیره سره یو ښه ترنم راته وایي راځه د خیره راوړه لرګي د لګېدو دپاره د بخاري د تودېدو دپاره راوړه لرګي د لګېدو دپاره د بخاري د تودېدو دپاره وړی به راوړم د روزګان څخه وړی به راوړم د روزګان څخه د غټ د غټل تک د جوړېدو دپاره د بخاري د تودېدو دپاره پروړ به په خټو یو څه ډېر ګډوم پروړ به په خټو یو څه ډېر ګډوم تا د بامو د ګلېدو دپاره د بخاري د تودېدو دپاره اوس په کارېږي دسملان دوه ودرې اوس په کارېږي دسملان دوه ودرې دا د سږمو د پاکېدو دپاره د بخاري د تودېدو دپاره فضل بارې به تیاری کومه فضل بارې به تیاری کومه دغه د ژمي د راتلو دپاره د بخاري د خیره سره ول په بام ولاړه یې زنګېږې ولیلا ودا رنګ دې ولې زیړ د جانان په دغه ځای راکړې د خیر سره موږ ته اجازه د خدای په امان